غزني کې د امنیه قمندانۍ اړوند د درېیمې امنیتي حوزې 22 تنه افسران له یوه روزنیز سیمینار څخه فارغ شول. د مسؤلینو په وینا په دغه سیمینار کې یاد افسرانو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوې چې تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کړي او له خلکو سره مسلکي برخورد وکړي. همداسې مجاهدینو چې دا اوس کومه کړنلاره وویله یا سیمینار وکړل سو، دوی له ډېرو داسې شیانو څخه خبر سول چې تر اوسه پورې دوی له هغو څخه خبر نه وو، ځکه په دغو سیمینار سره د خلکو حقوق، د مجاهدینو په خپل مابین حقوق له هر څه معلومات ول او له هر څه به انشاءالله د ټولو خلکو به حقوق ضایع کېږي نه، او هر چا ته په خپل هغه په کوم وخت چې د هغو ته ضرورت یې زدهګي به ورته کېږي. ورته مهال فارغ شوي افسران هم خوښ دي چې په یاد سیمینار کې یې ګډون کړی وو. دوی له مسؤلینو غواړي چې ورته نور سیمینارونه هم ورته دایر کړي. موږ خو 14 ورځنی سیمینار ترسره کړو، 14 ورځې مو زده کړې وکړلې چې په هغه کې به یوه ورځ نه بله ورځ امتحان اخیستل کېده د هر درس، او دغه کړنلاره د کورنیو چارو وزارت لخوا د پولیسو د ښه نظم او د خلکو د حقوق د نه ضایع کېدو په پار موږ ته رالیږل سوې وه. پولیس د ملت ساتونکي، د قانون پلویان او د ټولنې توازن ساتونکي دي. له همدې امله د پولیسو ارزښت، درناوی او ملاتړ یو اخلاقي، شرعي او ملي مسؤلیت ده. یو با انضباط روزل شوی او اسلامي اصولو ته ژمن پولیس ځواک د هر هیواد د عزت، ثبات او پرمختګ ضامن ده. د یادونې وړ ده تر دې وړاندې هم د غزني د هیک ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ اړوند 50 تنه سرتیري له یوې میاشتنۍ روزنیزې دورې فارغ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل.